نن شاوخوا کال وړاندې د اداري کمپلېکس په مترۍ کې شهيد سلطان محمود خيرخوا د وسله والو لوري مرګونی ټاپي او وروسته خپل روح د حق داعي ته وسپاره. خوست کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات وایي چې د شهید احمد شاه په قضیه تر یوه بریده کار شوی، خو د شهید خيرخوا د مړینې قضیه تر اوسه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې او په خپل ځای پاتې ده. نوموړی وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د خبريالانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. زه پوره د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ټکي ته ژمن نه یم چې موږ به ډېر زیات مسؤل اوسو، ډېر زیات خوندي به اوسو. تاسو ولیدل چې په خوست ولایت کې په ځانګړې توګه په تېرو 2 کلونو کې موږ 2 خبريالان له لاسه ورکړل چې یو د بي بي سي خبريال شهيد احمد شاه او له هغه وروسته بیا د ژوند راډیو تلویزیون خبريال سلطان خيرخوا و. د هغوی د وژلو په مواردو کې هم موږ ته لا تر اوسه پورې وضاحت نه دی راکړل شوی. خو بیا د ځینو رسنیو استازي وایي خبريالان به طرفه د ټولنې د ستونزې انعکاس کوونکي او په ټوله کې د دولت او ولس ترمنځ د پول حیثیت لري. دوی وایي که دولت د خبريالانو خوندیتوب ته توجه ونه کړي خپل فعالیت به محدود او اړیکې به پرې کړي. که چیرې دا ډول حالات وي چې رسنۍ او ژورنالستان له تهدید سره مخامخ کیږي، له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، فکر کوم چې د نورو خبريالانو لپاره به مشکل وي. که چیرې د دا ډول مسایلو پوښتنه ونه شي او حکومت او همدا ډول وسلوال طالبان یا نور وسلوالې ډلې د خبريالانو په مسؤلیت باندې فکر ونه کړي او دوی ته مسؤلیت ورنه کړي، هغه غږ چې د رسنیو د لارې انعکاس مومي او تر خلکو رسیږي هغه به تربت شي. بیا به څوک دا جرأت ونه کولی شي چې په خلاص مټ د رسنیزو په ډګر کې فعالیت وکړي. خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د ژورنالستانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواري لپاره له حکومت سره ګډه کمیټه جوړه کړې څو د دوی ستونزو ته رسیدنه شوې وي. د رسنیو او د حکومت ګډه کمیټه لرو، هغه کې د رسنیو نمایندګان او ترڅنګ د حکومت د بیلابیلو ارګانونو نمایندګان وي. هلته داسې پیښې څېړلی کېږي. انشاءالله تر اوسه پورې تر ډېره بریده ستونزو ته په دې برخه کې رسیدګي شوې ده او دغه پیښې ته افغان دولت که چېرته پیښې ستونزې جوړېدې په خپل وخت په پیښو ته رسیدګي کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې تیر 2019 کال په سویل ختیځ زون کې د خبريالانو لپاره خونړی کال بلل شوی چې د تاوتریخوالي، شکنجې او د مرګ ژوبلې زیاتې قضیې پکې ثبت شوي دي. شیرین درمان، ملما رادیو، خوست.